الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الأعراف يوصل شپاړسم آیت پورې خبر شیو او خبر دا روانه وه چې موسی علیه السلام او د جادوګرانو یو مقابله وشوه. جادوګرانو پړي او امساګانې غزار کړي چې د خلکو په سترګو باندې جادو کو او هغه خلکو ته ماران ښکارېدو. الله وایي وجاءوا بسحر عظیم، او راوړو جادو لوی. اوس د هغې نه بعد الله رب العزت وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې ډېره تیزه نه شور کوي بیا او که دا نه کمیږي، دا بند که بلکل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. واوحینا الى موسی، وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان القي عصاك چې غزار کا یا وګرځوه امسا خپله. فاذا هي تلقف ما يأفكون، نو ناڅه په هغې تېرول هغه څه چې دوی جوړول، یعنې هغه دوی چې کومې امساګانې او پړي راوړي او د هغې نه ماران جوړ شو. د دې امسا نه چې کوم مار جوړ شو هغه مړي، هغه عفوا هغه پړي او هغه ماران او چې څه هغه ټول یې وخوړ. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، نو ښکاره شو حق او بیکاره شو یا بیکاره شو هغه عملونه چې دوی کول. کوم ځای کې حق او کوم ځای کې باطل. دوی خو د اوسه پورې خپل کار یا ګزاره هغه په جادو روانه کړی او د جادو د حق په مقابله کې څه مثال دی. فغلبوا هنالک، بس پړه شول په دغه ځای کې. وانقلبوا صاغرین، او واپس شو ذلیله. والقي السحرة ساجدين، او وګرځولی شو جادوګران سجده کوونکي. ګوره دلته الله دا نه دي ویلي چې دا جادوګران په سجده پرېوتو، وایي وغورځولی شو لکه چا چې پې په زور دا سجده کړي. نو سوال دا چا په سجده وغورځول؟ نو جواب دا چې دوی دومره متاثره شو د موسی علیه السلام نه او د هغه سره چې کوم حق دی د هغې نه چې دوی بې اختیاره په سجده باندې پرېوتو. دا مطلب دی. قالوا وی هغوی آمنا برب العالمین، ایمان راوړی دی موږ په رب العالمین باندې، رب موسی و هارون، چې رب د موسی او هارون علیهم السلام. دا وضاحت یې ورسره ولې وکړو؟ ځکه چې فرعون وایي زه م رب یم، نو چې وضاحت وشي چې دغه نه یادوو موږ. قال فرعون، اوی فرعون آمنتم به، ایا تاسو ایمان راوړو په ده باندې، قبل ان آذن لکم، مخکې د دې نه چې اجازت درکم تاسو ته. یعنې تاسو له ما اجازت نه دی درکړی او تاسو په موسی علیه السلام ایمان راوړو. ان هذا لمکر مکرتموه، یقینا دا خامخا یو چل دی چې جوړ کړی دی تاسو فی المدینه، په ښار کې. ښه اوس ما ته پته ولګېده چې دا تاسو د لاول نه اتفاق کړی. فرعون ډېر خبیث سړی او ډېر پوهه، ډېر هوښیار، او ځکه خو دومره غټه بادشاهي ورسره وه. نو هغه ورته یو بل چل جوړ کړو. دې خلکو ته ښکاره کوي چې دا جادوګران او موسی علیه السلام مخکې نه میلاو دي. نو دوی دا غوښته په اتفاق سره چې داسې یو لوبه به کوو. دوی دا کسان لېږلي دي او جادوګران یې راجمع کړي دي. ماسپښین مونږ هغه ته ووایو که نه. نو سوال دا دی چې په کوم ټیم کې بیا د جادوګرانو او د موسی علیه السلام اتفاق شوی دی چې داسې لوبه به کوو یا داسې چل به کوو. وایي دا تاسو یو چل جوړ کړی دی په ښار کې، لتخرجوا منها اهلها، د دې دپاره چې وباسئ تاسو د دې نه اوسېدونکي د دې. دا غریبانان ته وباسئ، نو نور څه اراده نشته. دا خلک بې کوره کوئ. فسوف تعلمون، نو زر ده چې پوهه به شئ. یریږي لأقطعن ایدیکم، خامخا پرې به کړم لاسونه ستاسو. دا د باطل پرستو بل دلیل دی. ها موږ د باطل پرستو نن یو څو دلایل واورېدو، یو دا دی، بل خامخا پرې به کړم لاسونه ستاسو
وأرجلكم أو خبيستاسو من خلاف رد بدل ثم لأصلبنكم أجمعين بیا بخامخا پسولیکم تاسو ټول پانسی بمکم سناشنا دلیل لے زورور لکه پانسی کی سره پڑھے کا چیرا تاسو چی بچا باندی ایمان روڑو دے پا باطل دے و بے ہوتا ثابت کا او دا ہوتا ثابت کا چیزا پا حق ہے قالوا يا غوي إنا إلى ربنا منقلبون يقينا من رب خپلتا ورگرزیدون کیو تم لکے او کنم لکے ومنگ اللہ توپس کیدون کیو کل کل سڑے دی جادوگرانو دی ایمان تا حیران شیچ بدی لک ساتھ کہ اللہ رب العزت ویل دا سی ایمان ورکو چاہے دی سڑی پنزوش پیتا ہویا تیا کالا پا اسلام کی تیر شد آگے دی سی ایمان وما تنقم منا او بد نگنی تزمنگنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا مگر دا خبر چی ایمان راوڑے دے منگ پایتونو در رب خپل ہر کل چی راگ لل منگت یعنی ستا منگ کی بل سبدی نیشی خدا دی بدیشی چی دا منگ ولی دا اللہ پایتونو ایمان راوڑ ربنا افرغ علینا صبرا اے ربا زمانگ راتوی کب منگ بندی صبر دے تو صبر تا ضرورت تھی دا فرعون پشان جابر او بے داگا درباریانو داگا خلق ناستی نو پدی سی ٹیم کی بے صبر تا ضرورت تے نوی وتوفنا مسلمین او مڑک منگ مسلمانان یعنی دا سنے چے دی سخت و دلا سے زمگی ایمان گڑوڑ شی نو چی ایمان رانا گڑوڑ نشی کلی چی دا واقعہ را پیخ شوا او جادوگرانو ایمان روڑو دا دی دلا سے بیشمار خلقو اسلام قبول کو بیشمار خلقو بعض مفسرین خو پلکاو خلق ذکر کئی پلکاو خلقو اسلام قبول کو ولی زکر چی حقانیت موسیٰ علیہ السلام ہوتا کارش بس دا پا فرعون و دا پا درباریانو بلا یار رالی چی دا من کول سا دا اوشو سا نو دی درباریانو بیا دا دکرہ گرم کو دا فرعون جو دوی بدی سی گرزی موسیٰ علیہ السلام بهم گرزی قوم بهم گرزی تخو بستا هر سلاڑو ختم شو زمکا دلم گڑا وڑا کئی تابم پریدی استا دا باچائی ملاڑا ناغا بیا پا غصه کی راگوی نا منگ با دوی الکان طول وجو دا اگا دویم پیر دوی الکان وجل ایشوی دی کتا استیادی سور بقرہ کی مادی تا اشارہ کرده دا بنی اسرائیل الکان دو پیری وجل ایشوی دیو پاولے کی دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدایش نمخ کی دیو دیتین کی وقال الملأ من قوم فرعون او اوی غٹانو دا قوم دا فرعون اتدر موسیٰ وقومه ایا پریدیت موسیٰ و قوم داغا لیفسدو فی الارض دا دا پارا چی فسادون کئی بزمکا کی ویدرک و آلیہتک او پریدیتا و معبودان ستا تابم پریدی او ستا چی کم معبودان دی او ہیچ چاتم نگوری قال سنقتل ابناءهم اوی فرعون زرد چی قتل بکو زامن دوی ونستحیی نساءهم او جوندی بپریدو زنان دوی وإنا فوقهم قاهرون او یقینا من دا پاس دا دوی زوروریو دا سگران کار خونه دا فرعونو چی تاسو پیدا سی خپش وی آسان کار دی قالوی موسیٰ علیہ السلام قال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام لقومه قوم خبلتا کل چی دا فیصل سادی رشو کنا نو موسیٰ علیہ السلام دا نصیحتو کو قوم تا استعینو باللہ مرست غواری پا اللہ سر وصبیرو و صبر کوئی اس دلتا دو کارونا اگر لازم ونی سی کم صبر کوئی او مرست دا اللہ نوار ان الارض للہ یقینا زمکا دا اللہ دا یورثها من یشاء من عبادی و میراس کی ورکی چال رچی غواری دا بندگان اخبر دا خود اللہ زمکا دا کنن دا فرعونیانو سر دا ثوابتا سر در کی بلبے ورکی والعاقبت للمتقین و خا انجام دا متقیانو دا پارا جا یعنی کتاسو کی تقوی نو انجام با استاسو خی قالو یقوی اوذینا من قبل ان تأتینا تکلیف راکڑی شوی دے منگ تا مخی دا دینا چی تا منگ تا راغلے یا تکلیف راکڑی شوی دے منگ تا مخی دا دینا چی تا منگ تا راغلے ومن بعد ما جئتنا ورسو دا دینا چی تا منگ تا راغلے وز دا خبر دوی پسنیت کردی تھی نا اکثر نا پسنیت اکرا نا اکثر علماء داوی چی دا دوی دا بزدلی خبر اکرا یعنی دا مخی منگ تنگ شوی و وس بیا منگ تنگی و دا سا خبری
دا هغوی د ناامیدۍ خبرې وکړه د بوزدلۍ. بعض مفسرین دا وایي اگر که دا قول دومره مشهور نه دی وایي دا دوی د بادرۍ خبره وکړه. د بادرۍ خبره څنګه وکړه ورته وایي هېڅ غم مه کوه موږ عادت شوي یو د دې سختو سره. دا اول پر سخته خو نه ده ستا د پیدایش نه مخکې هم په موږ سخته وه اوس بیا به موږ سخته ده داسې ګران کار خو نه موږ ستا ملګري یو. چا ویل دي دا دوی د بادرۍ خبره کړې الله اعلم. و مشهوره دا ده او ښکار هم داسې چې دوی ویرېدو ستړي شو وایي دا د کوم وخته پورې به داسې سخت وي. قال وی موسی علیه السلام عسى ربکم ان یهلک عدوکم نږدې دی رب ستاسو چې تباه به کړي دشمن ستاسو. دا ناامیدۍ دا خبرې مه کوئ. ویستخلفکم فی الارض او نائبان به وګرځئ تاسو په ځمکه کې یعنې د ځمکه کې اوسېده به ستاسو شي. فینظر کیف تعملون نو ګوري به چې څنګه عملونه کوئ. دا ورسره بله فایده ده که په ځمکه کې پاتې کېده هسې نه دي دا هم د الله امتحان دی. ته چې په بل قوم پسې شاته رالې خو ستا امتحان دی که نه په تا پسې چې بل راغی بیا د هغې امتحان. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین او یقینا راونیول موږ فرعونیان په قحطونو سره ونقص من الثمرات او په کموالي د میوو سره لعلهم یذکرون دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي. دا کله دا د دوی دا کله چې دعوت وشو که نه دا مقابله وشوه او ډېرو خلکو پکې اسلام قبول کړو نو د دوی سرکشي ښه ډېره شوه. رب العالمین دوی له یو موقع بیا ورکړه که دوی راواپس شي مخکې د دې نه چې په دریاب کې تباه کړي قیسې ته لا ټیم شتي نو الله رب العزت یو کار دوی سره دا وکړو چې په دوی باندې قحط راوستو او دا میوې او فصلونه یې پې کم کړو که چېرته د دې د لاسه دوی الله ته واپس شي. دا اوس وګوره رب هغه چا له موقع ورکوي چې هغه په خپله د ربوبیت دعوه کړې ده. دومره مهربانه رب دی. خو هغوی د دې نه څه عبرت وانهغستو بلکې چې کله به هم څه سخته راله پې که نه حالانکې سخته الله د دوی د دې کړو د لاسه رب پې رالېږلې ده او چې دوی راواپس شي چې سخته به پرې رالېږي موسی علیه السلام ته به یې وایي ته او ستا د ملګري سپېری د کوم وخت نه چې راغلي یې زموږ دا حال او چې کله به دې ښه حالات رالو دا سخته به لږه اخوا شوه د امتحان نو دوی به وایي موږ د دې حقدار یو موږ نیکان خلک یو الله به دا رالېږي. فاذا جاءتهم الحسنه نو هر کله چې به راغی دوی ته ښه حال قالوا لنا هذه وی به دوی چې دا زموږ دپاره دی زموږ دپاره دی یعنې موږ د دې څه یو موږ د دې حقدار یو موږ د دې لایق یو. وان تصبهم سیئه او که وبرسېدو دوی ته تکلیف یطیروا بموسی ومن معه نو بدفالي به یې نیوه په موسی علیه السلام او په ملګرو د هغه پیاره وایي دا چې راغلي دي هر څه سپېره شي. مسله یاده کوي مختصر په شریعت کې بدفالي نیوه نشتي دا د شرک په زمره کې راځي ښه بدفالي بیا نشته. ښه فعال نیوه شتي ښه فعال نیوه هغه شتي. بدفالي شته چېرې د پلانې سپېره مې لیدلی او سپی مې لیدلی څوک وایي د کارغه اواز مې اورېدلی څوک وایي چې د سترګه مې رپېده او څوک وایي چې چې وایي زه روان وم سهار چې مزدورۍ له ووتم چې په مخه مې تور سپی لاړ. د ټولې د جاهلانو خبرې دي او د جاهلیت خبرې دي څه چې په تقدیر کې د هغه به کېږي هغه نه د سپو په لیدو سره بدلېږي او نه د چا په مخ کتو سره. دغه سپېره چې وایي سهار قرض اخیستی دی که نه ټوله ورځ یې خراب کړ. دا د کوم شي خبرې دي. حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی د دې نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی چې دا د جاهلیت کار دی او په اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم چې بدفالي نیوه نشته. دوی به وایي یاره وایي دا سخته چې په موږ باندې راله د چا د لاسه د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو د لاسه. الا انما طائرهم عند الله یقینا سپېروالی د دوی د الله سره دی. څه مطلب شو؟ بارک الله فیک. دا کمې سختي چې به دوی راځي دا کم حالات چې راځي دا خو د الله طرف نه راځي. ولكن اکثرهم لا يعلمون او مگر ډېر د دوی نه پوهېږي. وقالوا او وی دوی مهما تأتنا به من آیه هر هغه شی چې ته راوړې موږ ته هغه یوه نښه دی موسی علیه السلام ته وی که ته موږ ته هر قسمه نښې راوړې که نه
لتسحرنا بها دې دپاره چې جادو کې په موږ باندې په هغې سره جادو مطلب دی کږول اړول یعنی که ته هر قسمه نښه راوړي د دې دپاره چې موږ واړی زموږ د دې لارې نه فما نحن لك بمؤمنین نو نه یو موږ په تا ایمان راوړونکي فلسفه یې وته دا خبره ویاده رب العالمین بیا په دوی باندې عذابونه راوستو نور فارسلنا عليهم الطوفان نو راولېږو موږ په دوی باندې طوفان والجراد او ملخان ملخان په الله راولېږل زی په زی او په ناشنا حالاتو کې دوی ته لوی نقصان ورسه بیا بعضو مفسرینو د هغې ډېر تفصیلونه ذکر کړي دي چې اکثر پکې بې سنده دي زموږ په دومره ایمان دی چې الله په دوی باندې عذاب د ملخانو په شکل کې رالېږل والقمل او سپږې په دې فصلونو کې ورته سپږې پیدا کړي هغه ټول فصلونه وله خراب والضفادع او چندکان هر ځای کې ورته را پیدا کړو په کورونو کې په لارو کوڅو کې والدم او وینا دا م الله په هغوی باندې یو عذاب راوستو هر ځای کې به دوی ته وینه را مخامخ کېده په لوښو کې په سامانونو کې په کور کې دا الله عذابونه و ځکه الله آیات مفصلات نښې جدا جدا یعنې ښه جدا جدا نښې دي او جدا جدا عذابونه دي هر یو ځان له عذاب دی فاستكبروا نو لوی وکړه دوی وکانو قوما مجرمین و دوی قوم مجرمان د دې دومره څه سره هم ګوره دوی کې عاجزي نه ده راغلې الله بیا هم تکبر یو بله فایده زموږ ټولو دپاره ډېره اهمه شوه ګوره الله دلته سپږو ته ملخانو ته چندخانو ته هم عذاب ویلی عوامو په ذهن کې دا دي چې عذاب د الله دا صرف دو درې شکلونو کې راځي یو دا چې ځمکه کولی وشي خلک ورننوځي دویم دا چې د اسمان نه د کاڼو باران کېږي او یا چې داسې طوفان او سیلۍ راشي چې دا خلک ځان سره په هوا کړي موږ صرف دې ته عذاب وایو بس نو چې دغه څه نه وي نو بیا خو موږ مکمل بزرګان یو ځکه چې د الله عذاب خو نشته دا وګوره د عذاب دې شکلونو ته دا پکې بعض شکلونه دي دغه شان د ژوند نه دا برکت ختمېده دا هم ګوره عذاب دی ډېر خلک دې ته توجه نه ساتي د بچو بد عمله کېده دا عذاب دی دا هر څه ګرانېده زموږ د وس نه وته د ژوند هغه تېرول ګرانېده دا ګورې ټول د الله د عذاب شکلونه یو د امتحانونو امتحان د الله په ډېرو شکلونو سره راځي ټول په دغه کې دننه راځي ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چې به واقع شو په دوی باندې عذاب په دې دومره عذابونو کې چې به کم عذاب په دوی راغی که نه چې به هر یو دوی به رامنډې کړې په موسی علیه السلام پسې قالو وبوي دوی یا موسی ادعو لنا ربک وغواړه موږ لره د رب خپل نه بما عهد عندك په سبب د دې چې وعده کړې د تا سره یعنی تا سره خو الله وعده کړې د ستا دعاګانې قبلوي ته زموږ دپاره دعا وغواړه نو که چېرته دا تقریب زموږ نه لرې شو موږ به ایمان راوړو لئن کشفت عنا الرجز که لرې کو تا زموږ نه دا عذاب څنګه دې لرې کو یعنی که ته الله ته الله لرې کو لنؤمنن لك خامخا ایمان به راوړو په تا ولنرسلن معك بني اسرائیل او خامخا وبلېږو موږ تا سره بني اسرائیل دلته یو فایدې ته م خیال دی دا فرعونیان هم ګوره دومره هوښیاران وو په موسی علیه السلام پسې به راتلو وی ته الله ته ووایه په مړو پسې نه دي تلي او نه یې دا ویلي چې موسی علیه السلام وسیله کوو هغه ته ووایي ته الله ته ووایه او نه یې موسی علیه السلام ته دا ووایي چې ته لرې کا دا به هغوی ته پته وي چې دا ته په لاس کې نه دي فلما کشفنا عنهم الرجز نو هر کله چې به لرې کو موږ د هغوی نه عذاب الى اجل تر نیټې مقررې پورې یا تر نیټې پورې هم بالغو چې دوی به رسېدونکي وو هغې ته اذا هم ینکثون دغه وخت به دوی ماتوو لوز یعنی چې کله به دغه نیټه پوره شو دوی به ورته ورسېدو نو دغه لوز به مات کو بیا به کفر شروع کو بیا به د الله نافرماني شروع نه کېده آخره کې الله بالکل ختم کړو فانتقمنا منهم نو بدله واغسته موږ د هغوی نه فاغرقناهم في اليم نو غرق کړل موږ په دریاب کې بانهم کذبوا بآیاتنا
په دې چې هغوی دروغجن ګڼي روایتونه زموږ وکانو عنها غافلین او هغوی د هغې نه بې پروا چې نه کېده نو الله څه کړو الله بلکل غرق اوس دلته قصه مختصر شوه ګنې دومره مختصر خو نه ده خو دا الله ذکر کړه چې عذابونه ډېر راتلو په دوی صفای اثر هغه ونه کړو چې اثر یې ونه کړو الله په دې عذاب راوستو چې بلکل ختم او دریاب هغه ډوبېدی ولایاتو هم دقه دریاب و چې فرعون پکې تباه شو او موسی علیه السلام پکې ساتلی شوی و په صندوق کې واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون او په میراث کې ورکړل موږ هغه قوم ته چې کمزوري ګڼلی شوي وو مشارق الارض و مغاربها مشرقونه د ځمکې او مغربونه د هغې التي بارکنا فيها هغه ځمکه چې برکتونه اچولي وو موږ په هغې کې ګوره الله څنګه ورځې بدلوي قرآن کې الله وایي سورة العمران کې تیر شوي دي که نه وتلك الأيام نداولها بين الناس الله وایي دا ورځې دي زیاړو هم راړو ورځې الله داسې واړولې هغه قوم چې کمزوری ګڼلی کېدو الله وله څه لږه ځمکه نه ده ورکړې الله وایي مشرق او مغرب نه هغوی له ورکړی نو د الله نه به امید ساتي او د الله سره دي چې څومره رابطه مضبوطه وي نو دومره هغه ستا مرسته کوي ارمانونه دي پوره کوي ها مشرق یو دی که ډېر دي هغه جدا مسله ده خو افصل دی راشه مشرق ډېر دی که یو دی یو دی مغرب ډېر دی که یو دی یو دی بیا کله قرآن کې دوه مشرق او دوه مغرب ذکر کېږي هغه د اوړي او د ژمي او لکه دلته اوس ډېر مشرقونه او ډېر مغربونه دا څنګه نو ګوره جهاد یو دی مشرق یو جهاد دی کوم طرف نه چې نور راخېږي خو نور همیشه په دغه جهاد کې په یو ځای نه راخېږي ځای نه بدلېږي دغه شان د ډوبېدو نو په دغه اعتبار سره مشرقونه ډېر شو مغربونه ډېر شو ځکه یې داسې وتمت كلمة ربك الحسنى او پوره شوه فیصله د رب ستا ښایسته على بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې فیصله د څه چې د دوی مرسته وشوه بما صبرو په دې چې صبر کړی و هغوی وجه ذکر شو دام الله ولې د هغوی مرسته وکړه صبر یې کړی و دا طریقه یې زده کړه صبر کوه رب ستا دا سختې او مسلې هم ټولې حل کړي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او تباه کړل موږ هغه څه چې کول به فرعون او قوم د هغوی هغه بنګلې د هغوی کورونه د هغوی تجارتونه چې څه یې جوړ کړي وما كانوا يعرشون او هغه چې هغوی به چتونه جوړول باغونه هغه هر څه وله تباه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او پوری وستل منګه بني اسرائيل په دریاب باندې فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم نو راتیر شول دوی په یو قوم چې منجوري کوله د بوتانو خپلو اوس د دې ایتونه بعد د بني اسرائیلو خبره به ذکر کېږي د موسی علیه السلام سره مخکې خبره د چا روانه وه د فرعون او د موسی علیه السلام اوس د بني اسرائیلو او د موسی علیه السلام کیسې نو دوی چې کله راتیر شو په دې دریاب باندې نو په یو قوم باندې راتیر شو چې مفسرینو قسم قومونه ذکر کړي دي که موږ ته معلوم نشي څه نقصان نه کوي مقصدي خبره دا چې دوی په یو قوم راتیر شو او هغه قوم منجوري کوله یعکوفو دا مطلب د اعتکاف څه ته ځان په یو ځای کې بندول لکه موږ چې اعتکاف کوو ځان بند کړو د عبادت دپاره په جومات کې نو منجوري کول د بوت په خوا کې چې په ځان باندې دا لازم کړي چې زه به د بوت سره خوا کې ناست یا د قبر او درګاه سره او دربار سره زموږ په دې ملکونو کې دا منجوران کړي قالوا اویدو یا موسی اے موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهه وګرځوه موږ لره معبود لکه څرنګه چې دوی له معبودان دي سره جهالت ډکه خبره وکړه ګوره د یو خدای جاهلانو نوي نوي مسلمانان شوي دوی داسې نه رانیوی کېږي لکه څنګه چې هغه کس رانیوی کېږي چې هغه ډېر وخت شوی
بل دا چې د غلطي عقیدې اثرات دومره زر نه ختمېږي، دا وخت غواړي، دا وخت غواړي. ځکه زما تاسو ته دا نصیحت دی، که تاسو غواړئ چې ستاسو د ملګری، ستاسو انډیوال، ستاسو بچی، ستاسو مشر او کشر دینداره شي او د نیغې لارې ته راواوړي، نو دا تمه ترې مه ساتئ چې دی به مازدیګر د نیغې لارې ته راوړي او ماښام به د عمر بن خطاب په شان. دعوتګر ټول دا به صبر کوي. موږ که پخپله هر څنګه یو، سړي دا غوسه په دې ورشي، غوسه چې پخپله که دی هر څنګه د هغه جدا مسله ده، خو که بل دعوت ورکو معمولي، نو دی به ځان داسې کوي چې الف نه د یا پورې که ځان برابر نه کړو، بیا به موږ په ده پسې هغه وایو چې حیران به شي. صبر به کوي خلکو ته. دا د الله دا بندګان داسې په یو ورځ کې او په یو ګنټه کې نه برابرېږي، په دې کې کلونه ولګي. دا صحابه کرام چې تیار شوي دي که نه، دا موږ چې سیرتونه دا په 30 کاله کې رسول صلی الله علیه وسلم د دوی تربیت کړی دی. 30 کاله دا د ورځې 2 خبرې نه دي. نو ګوره دوی کې هغه اثرات لا وو، ځکه چې مصر کې شرک عام و. قال هغه ورته ووایي انکم قوم تجهلون، یقینا تاسو یو قوم یې چې ناپوهي کوئ، یعنې د ناپوهه خلکو خبرې کوئ، د جاهلان. ان هؤلاء متبر ما هم فيه، یقینا دا کسان هلاک بکړی شي هغه چې دوی په بندګۍ د هغه کې دي، یا ختم بکړی شي. معنی دا چې دا هر څه ختمېدونکي دي، دې ګورې حقیقت نشتی. وباطل ما كانوا يعملون، او باطل دي هغه څه چې دوی یې کوي. قال وی موسی علیه السلام اغیر الله ابغیکم الها، ایا سوا د الله نه ولټوم تاسو لره معبود؟ تاسو څه خبرې کوئ؟ یعنی اوس د الله نه علاوه بل معبود تاسو لره ولټوم؟ وهو فضلکم علی العالمین، او حال دا چې هغه غوره کړي یې تاسو په مخلوقاتو باندې. یو خو هغه حقدار د بندګۍ دی، ورسره هغه تاسو سره څومره ښه کړي دي. دا اوس د کوم ځای عقل شو چې دومره احسانات یې در سره کړي دي او موږ اوس شرک کوو. اوس ګوره هغه نعمتونه ورته شماري ښه. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کله چې بچ کړئ موږ تاسو د فرعونیانو نه. الله ورته دا آیات کوي یسومونکم سوء العذاب، رسول به تاسو ته بد عذابونه. سوره بقره کې د دې اکثرو خبرو تفصیل او وضاحت شوی دی. یقتلون ابناءکم، وجلب زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم، او ژوندۍ به پرېښودي زنانه ستاسو. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، او په دې کې امتحانو یا نعمتو د طرف د رب ستاسو نه لوی. دا به راشي په دې قرآن کې په بعضو آیتونو کې الله رب العزت ګیله کړې ده د انسانانو نه، وایي دا انسان ډېر ناشکره دی. وایي چې کله به سخته راشي ما ته چغې وایي. فذو دعاء عریض، پلنې دعاګانې غواړي، پلنې او سپینه ټوپۍ او تسبیح او صدقې او درسونه او جومات نه ناوخته راوځي، بیا دا هر څه کوي که نه یې کوي. وی بیا زه هغه سخته نه لرې کړم. مره کأن لم يدعنا الى ضر مسه، الله وی داسې رانه مخ واړوي لکه د سره چې ده ماته چې د چغه نه وهلي. دا اوس دوی ته وګوره، هغه قوم چې الله د دې سختونه راویستی دی، موسی علیه السلام ته یې موږ له یو معبود جوړ کړ. وواعدنا موسی 30 لیله، او وعده کړې وه موږ د موسی علیه السلام سره د 10 شپو. واتممناها ب10، او پوره کړه موږ هغه په 10 نورو سره. دا کله چې بني اسرائیل صحرای سینه کې پراته وو، نو الله رب العزت غوښته چې دوی له یو کتاب ورکړي. او بعضو روایتونو او تاریخ کې داسې راځي دوی مطالبه وکړه چې موږ له یو داسې سره وړه چې موږ د هغې مطابق ژوند تېر کړو. د دغه وخته پورې به موسی علیه السلام دوی ته هغه خبرې بیانولې چې الله به هغه ته کړې، یعنې حدیثونه یې ورته بیانول، خو کتاب نه و. د دوی دغه وخته پورې ژوند دا په څه روان دی؟ په حدیثونو باندې. نو الله موسی علیه السلام ته وایي چې راشه، اصل دا لوز د 10 شپو شی رب العالمین په 10 پیسې واکړي.
فتم ميقات ربه 40 ليلة نپورش وقت مقرر در رب داغه سلویخ شپې اوس دا لږ شپې الله ولې زیاتې کړي دي نو بعض علما څه وجه وایي بعض څه وجه وایي چې بلکې داسې مستند خبره نشته بس زمونږ دا ایمان دی چې اصل دا ملاقات 10 شپې و بیا پې لس الله زیاتې کړي د هغې نه سلویخ شو وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي او اوی موسی علیہ السلام رور خپل هارون ته نائب شه زما په قوم زما کې خلیفه شه نائب شه یعنی هغه ځای راونیسه کوم ځای چې زما دی او هغه کار کوه کوم کار چې به ما کو او هارون علیه السلام دا د موسی علیه السلام نه مشر دی موسی علیه السلام کشر دی و کله نه کله د علم او فضیلت کشر مشر کی او مشر کشر کی نو د موسی علیه السلام د دنه غوره دی دکې شک نشته ورته وایي ته به ګورې د قوم اصلاح کې پیغمبر دی که نه هوښیار دی او چې پیغمبر نه وي هوښیار نو څوک به هوښیار ورته پته دی چې دا قوم نوی دی اخوا دېخوا به کوي نو دی به مقرر کوي ته به اصلاح کې ته به خیرخواهي کې واصلح او اصلاح کوه ولا تتبع سبیل المفسدین او مه روانېږه په لاره د فساد کوونکو پسې یعنی که په دوی کې څوک فسادیاني که نه نو د هغوی په خبرو کې را نشي ګورئ او د هغوی تابعداري ونه کړي ولما جاء موسی لمیقاتنا او هر کله چې راغی موسی علیه السلام مقرر وخت زموږ ته یعنی هغه وخت کم وخت چې ورسره الله مقرر کړی وکلمه ربه او خبرې وکړي د هغه سره رب د هغه بغیر واسطې نه قال وی هغه ربي اریني انظر الیک ای ربه وښایه ما ته ځان چې وګورم تا ته وی دا خبرې دومره خوښې شوې خبرې پې دومره خوږې ولګېدې چې سوچ شو چې خبرې دومره خوږې دي نو چې را دیدن به یې څومره ښه وکړي الله دې موږ ته د هغه دیدن نصیب کړي وی الله جو په دې منځ کې وی ښه وی الله راوښایه ما ته ځان چې وګورم تا قال وی الله لن تراني هېڅ چرې نشي لیدی ما لن په عربۍ کې چې راشي که نه لن لام نون نو مطلب دی چې هېڅ چرې همیشه دپاره نشي کېدی یا ما نشي لیدی تعبید دپاره ولكن انظر الى الجبل مگر وګوره غر طرف ته ګوره نشي لیدی ما اوس نورو آیتونو کې خو دا دي چې آخرت کې به الله لیدی کېږي او حدیثونو کې نو دا به داسې جمع کوي چې نشي لیدی ما په دنیا کې ورسره دا مسله یاده کوي په دنیا کې د رب العالمین دیدن هېڅ چا نه دی کړی زمونږ رسول وسلم هم نه دی کړی او عایشه رضی الله عنها به وي چې څوک دا وایي چې رسول وسلم د اسراء او د معراج په موقع د الله دیدن یې کړی دی نو د دروغ جوړ کړي دي او د رسول وسلم نه تپوس هم شوی وي یا رسول الله دې ولیدو وی نورو ما څنګه لیدلی نو لیدلی داسې نه دی خبرې ورسره کړې وي بره په اسمانونو کې خو داسې لیدلی نه دی چې پرده اوچته شي کومه چې الله او د بنده په منځ کې ده خو الله ورته بیا ښیي چې ولې ولكن انظر الى الجبل مگر وګوره غر طرف ته فإن استقر مكانه بس که ټینګ شو دی په ځي خپل باندې فسوف تراني نو زر ده چې وبوینې ما لره فلما تجلى ربه للجبل هر کله چې راښکاره شو یا هر کله چې راښکاره کړو رب د هغه غر ته خپل ځان جعله دکا ویګرځو هغه زره زره وخر موسی صعقا او را پرېوتو موسی علیه السلام بېهوش معمولي تجلی جلک چې ورته وایي د الله د نور چې کله راښکاره شو په دې غر باندې پرېوتو غر ریزه ریزه شو یا زره زره شو موسی علیه السلام بېهوش شو په دې بدنونو کې دغه طاقت نشته چې دا برداشت دا ورته الله وښود چې د دې د لاسه په دنیا کې ما څوک نشي لیدی فلما افاق نو هر کله چې را بیدار شو قال سبحانك وی پاکی د تعالی را تبت الیک توبه ما وایسته تا ته
څنګه توبه وباسي ګناه کړې ده نو توبه وکړي د ګناه نه وباسي دا صحیح ده سبشتو جوابونه صحیح دي خو تو ګوره دا به دې په جواب به هله پوه شي چې څه د توبې مطلب وي توبې مطلب دی واپس کېدل نو مطلب دا شو چې یا الله زر دغه مطالبې نه واپس کېدل بیا به داسې مطالبې نه کوم وانا اول المؤمنین او زه اول یم د مؤمنانو نه یعنې ستا حکم ته ستا امر ته به زه د ټولو مخکې د ټولو خلکو نه مخکې غاړی قال وی الله یا موسی انی اصطفیتک علی الناس یقینا ما ته غوره کړی په خلکو باندې برسالاتي و بکلامي په پیغاماتو خپلو او په خبرو خپلو سره دا ما ورته چې الله ورته وایي چې ما ورته چې خبرې کوو دا ما ته په دې غوره کړی رب العالمین د هیچ چا سره دومره خبرې نه دي کړې څومره چې موسی علیه السلام سره کړي کله سړی سوچ کړي چې دا به عجیبه سړی و چې وخت په وخت به تو او د الله سره به خبرې کولې الله نه به یې تپوسونه کول څومره اوچت سړی به و بل الله په دې غوره کړی چې الله تعالی پیغامات در کړي دي چې دا به خلکو ته رسي فخذ ما آتیتک نو ونیسه هغه چې در کومې تا ته دا څه شی تورات تختۍ وکن من الشاکرین او شه د شکر کوونکو نه چې الله در دومره اوچت مقام درکو وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة او لیکلی وو موږ هغه لره په تختو کې د هر شي نه نصیحت و تفصیلا لكل شيء او تفصیل د پاره د هر شي پرون ما تاسو ته فائدې ذکر کړو بارک الله فیک تفصیل د هر شي یعنې چې دین سره تعلق قبل فائدې ده کوي الله وی او لیکلی وو موږ هغه لره په تختو کې یا لیکلی وو موږ هغه لره دا حقیقي الله رب العزت په خپلو لاسونو لیکلی دی تورات او که صحیح حدیث کې راځي چې الله رب العزت رسول سلم وی الله رب العزت تورات په خپلو لاسونو لیکلی دی د الله په خپلو لاسونو لیکلی او بیا یې پوره ورکړی دی کامل تختو کې چې دا د کاڼي نه دا تختې د کاڼو نه جوړې شوي او ځکه ابن رزمون ګویې که نه چې به یهودو اعتراض وکړو ته په یو ځای ولې کتاب نه راوړې رسول سلم ته یې وي لکه څنګه چې موسی علیه السلام په یو ځای راوړ نو ده دا ټولې تختې راوړې په هغې کې هر قسمه تفصیلو د دین او نصیحت پکې و فخذها بقوه نو ونیسه دا په طاقت سره په عمل سره مضبوط عمل به پکې وامر قومک او حکم کوه قوم خپل ته یأخذوا بأحسنها چې ونیسي د دې په ښایسته احکامو یا ونیسي د دې ښایسته احکام ونیسي یعنې عمل دې وکړي سأریکم دار الفاسقین زر ده چې وبښیم تاسو ته کور د نافرمانو که چا دا نه منله دا خبره او دې کتاب ته یې غاړه نه ایښوده د هغوی انجام به هم تاسو وینئ سأصرف عن آیاتي زر ده چې وبګرځوم د آیتونو خپلو نه کوم آیتونو نه تورات الذين يتكبرون في الارض بغير الحق هغه کسان چې لوی کوي په ځمکه کې په ناحقه فایده راووته چې متکبره خلکو له الله رب العزت ته وحي د تابعدارۍ حکم نه د وحي تابعدارۍ توفیق نه ورکوي یعنې چې څومره تا کې تکبر وکړه نو دومره به د قرآن او د حدیث نه او په هغې باندې د عمل کولو نه لري کوم ځای کې دا مسله د دې آیت کې ده که وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها او کوینی دوی هر نخه د حق ایمان نه راوړي په هغې څوک دا متکبره وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا او کوینی لاره د هدایت نه نیسي هغه لاره د هدایت لاره نه ده خوښ وإن يروا سبيل الغي او کوینی دوی لاره د ګمراهۍ يتخذوه سبيلا نو نیسي هغه لاره هغه یې خوښه ده فطرت یې کوږ شي که نه کوږ شوی دی نو نیغه لاره یې نه ده خوښه کږې لارې ته خوشحاله دی چې دا دې لار شي ولې ذلک بأنهم کذبوا بآیاتنا دا په دې وجه چې دوی به دروغجن ګڼل آیتونه زموږ وکانو عنها غافلین او دوی د هغې نه بې پروا د دې د لاسه د دوی دغه حال دی والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې دروغجن یې کړل آیتونه زموږ
ولقاء الآخرة وملاقات د آخرت. څنګه ملاقات د آخرت؟ نه دا ملاقات د آخرت څه شی؟ زه دا ویم ملاقات د الله سره. ملاقات مخامخ کېدو ته وایي په عربۍ کې. نو موږ په آخرت کې مخامخ کېږو الله ته. کومو خلکو چې دا دروغجن ګڼلی دی حبطت اعمالهم، برباد شو عملونه د هغوی، او داسې ظلم نه دی. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، بدله نه ورکړی کېږي هغوی ته مګر د هغه څه چې هغوی یې کوي یا کړي دي. بله مسله دا جوړه شوه چې موسی علیه السلام کله لاړ، سامري خبیث ذهن ته بله خبر راغله چې راشه دا قوم په بله فتنه کې ور واچوه، او اسیم دوی د مصر نه تازه تازه تلي وو، لا د دې بوتانو متانو د بندګۍ هغه اثرات ابکي وو. نو هغې تفصیل ما ذکر کړی په سوره بقره کې چې په څه طریقې سره دوی دغه سکی جوړ کړو. واتخذ قوم موسی من بعده، او جوړ کړو قوم د موسی علیه السلام وروستو د هغه نه. د چا نه؟ وروستو د موسی علیه السلام نه تلو نه. بارک الله فیک. زما داسې ملګري پکار دي، لکه یو دوه درې ملګري ماشاءالله موږ سره دي چې زما په نظر دی ماشاءالله هغه زموږ یعنې بلکل روان دي. لکه اوس ما تپوس وکړو وروستو د جوړ کړو قوم د موسی علیه السلام وروستو د هغه نه څه شی؟ وروستو د موسی علیه السلام د تلو نه. دا اوس صحیح جواب. که موږ وایو چې وروستو د موسی علیه السلام نه، یعنې موسی علیه السلام چې دنیا نه لاړ مړ شو، نو بیا بني اسرائیلو دا کار وکړه. نه، وروستو د موسی علیه السلام د تلو نه، او که دا دې ورسره وي ډېره مزه به یې وکړه، ډېره مزه به وکړي. وروستو د موسی علیه السلام د تلو نه کوی تور ته. نو بیا زه بلکل منم چې ته داسې پوهه یې په دې ځي چې تپوس یې مه کوه، او ډېره مزه کوي ډېره. پرون ما ملګرو ته پرون ماسخوتن یاره ما دا قرآن چې سړی روان وایي که نه روان، او ترجمه او مختصر وضاحت او دی پې پوهه یي، دا چې کوم خوند کوي که نه او کومه مزه کوي، دا خوند د دنیا په یو شي کې نشته. خو دې لپاره شرط څه دی؟ چې پوهه یې او روان یې موږ سره بیدار، چې دغه کې ودی داسې مخ دوو کې. زموږ والد صاحب دی الله وبخي، الله دې په دې مبارکه میاشت کې د هغه قبر د جنت باغچه کې او الله دې ترې راضي شي. هغه یو څو کاله موږ سره په درس ته کېناستو دلته، او الله دې ترې قبول کړي. نو هغه ما ته یو ورځ یو ملګری راته وکړو هغه پلانې، ما وایي هغه ما سره ناستي درس کې. نو هغه زموږ والد صاحب اکثر دغه ایسي طرف ته کېناستو، نو دغه ځای کې د ګوټ کې به دا بل ملګری ناست وي. هغه وایي هغه عجیبه دی درس کې ناستي. ما څنګه؟ وایي هغه دا قرآن داسې کولاو کې اوله کې ګرم ګرم وي، بیا اوده پروت وي بلکل اوده. وایي زما ورته داسې خیر زه به یو نظر وګورم. وایي بیا دی اوده اوده وي، ته درې څلور مخه تا اړولي. نو چې دی راپاسي که نه چې یو ته ګوري او بل ته به کشار شروع کړي چې اوس دا کبز کېدي. نو بیا ورته زه هغه ځای برابر کړم. نو چې زه ورته برابر کړم چې منټ بعد بیا اوده شي. نو صرف دې له راپاسي چې لکه دا مخونه اړوي، دا ورته بده ښکاري چې لکه مخ نه اړولی کېږي. اچو دا مسله ده، پوهېږي که نه پوهېږي هغه ضروري نه ده، خو لکه خلکو پاڼې اړولي دي او ده نه ده اړولي. نو که داسې څوک نو دی پوهه نه شو. خو یو خبره زه وکړم بغیر مبالغې نه، چې دې کال نه چې زمونږ کوم دا ملګري دي او جماعت ته تفسیر دی، داسې بیدار ملګري او الله دې د بد نظر نه موږ ټول وساتي، ما یو کال هم نه دي لیدلي. دې کال ماشاءالله ډېر بیدار او ډېر تکړه ملګري، او الله رب العزت دې تاسو ټول سره زما په قرآن باندې پوهه کړي. من حلیهم د ګاڼو د هغوی نه یا د کالي د هغوی نه. د چا د کالي نه؟ چې کم وو د بني اسرائیلو سره او اصل کې وو د قبطیانو. عجلا سخی جسدا چې یو جثه وه، له خوار هغه لره اواز و. د سرو زرو نه یې جوړ کړی و که نه؟ داسې ترتیب سره دې خبیث جوړ کړو چې هغې کې وسیلې راننوته د لاندې نه، بره چې به ورته هغې به اواز کړو. دا اوس الله یو امتحان راوستو. اول ته خو د هغوی ایمانونه لا دومره مضبوط نه،
وسوته پریوت ګوره رب العالمین څه ناشنا خبره کوي خو که معمولي سړی عقل استعمال کړي الم يروا نه کتل دوی انه لا يكلمهم چې یقینا داسې خبرې نشي کولی د دوی سره ولا يهديهم سبيلا او نه ښویشي دوی ته نیغه لار نو دا څنګه اله شو چې یو اله خبره نشي کولی معبود خبره نشي کولی نو ته پروت چاته او چې تا ته نیغه لار نشي ښوی دا څنګه اله شو او را به شي په سورة طه کې الله وایي چې خبره نه اوري یعنې اوس زمونږ اله دی الله رب العزت موږ ورته فریاد وکړو هغه واوري نو بیا قبول کړي نو چې اوري نه نو الله وایي ته پروت چاته ستاسو داسې ښایي چې ورته پراته یې نه ستاسو سره خبرې کوي نه اوري نه تاسو ته نیغه لار ښایي دا د کوم ځای عقل شو اتخذوه وكانوا ظالمين ونیو دوی څښی په عبادت سره و دوی ظالمان ولما سقط في ايديهم او هر کله چې وغورځولی شو د دوی په مخ کې د دې دوه مطلب دی موسی علیه السلام وی راغی غوسو او دا څښی وی دی وسېځو او دا ایرې ګزار کړه کوم ځای ته دریاب ته نو یو مطلب دی دا چې کله وغورځولی شو دا څښی دریاب ته د دوی په مخ کې خو د دې نه ښه تفسیر هغه دا دی د عربو دا عادت دی هغوی په خبرو کې دا خبره داسې کوي وی کله چې پلانې پښیمانه شو نو هغوی وی کله چې د هغه په لاسونو کې پرېوتو د دې جملې څه مطلب دی یعنې کله چې هغه پښیمانه شو ستومانه شو ورته پته ولګېده چې زه په غلط یم دا په هر کار کې هغوی دا جمله استعمالوي نو دلته دا مطلب هم کیدی شي چې کله بني اسرائیل پوه شو چې دا کار زمونږ غلط دی او دا مونږ په څه کې لګیا یو او دوی پښیمانه شو ګوره ورأوا انهم قد ضلوا او پوه شو دوی چې بېشکه دوی ګمراه شوي دي قالوا يا غوي لئن لم يرحمنا ربنا كچرت رحم ونکو پمنګ باندې رب زمون ويغفر لنا او بخنه ونکړه مونږ ته لنكونن من الخاسرين خامخا شو بمنګ د تاوانیانو ولما رجع موسى الى قومه او هر کله چې را واپس شو موسی علیه السلام قوم خپل ته غضبان اسفا چې غوسو غمجنو سورة طه کې به راشي الله ورته کوی تور کې وي قوم خو دې بل څه شروع کړي دي ډېر په تادۍ سره واپس را او د غوسې نه ډک قال وی بئس ما خلفتموني من بعدي بد دی هغه کار چې کړی دی تاسو وروستو زمانه ده تاسو څه کار کړی شرک ته پراته اعجلتم امر ربکم آیا تعدي وکړه تاسو د وعدې د رب ستاسو نه د دې یو مطلب دا دی چې آیا په تعدۍ سره تاسو غواړئ عذاب د الله یا الله چې د سره کوم لوزونه کړي دي هغې ته صبر ونه کړو یا دومره صبر ونه کړو چې ما دا تورات راوړی تاسو خو بلکل صبر ونه کړو والقى الالواح او په تعدۍ سره یې کېښودي تختۍ دلته بعضو علما ویلي چې دا تختۍ هغه په ارام سره یې ښودي دي او تختۍ روغې وي خو هلته یو روایت کې راځي وي دا تختۍ هغه د غوسې سره کېښودي او په دې کې تختۍ نیمه ماته شوې وه او دا په صحیح روایت کې راځي په دې کې څه عیب نشته یو خو ګوره دا که موت حدیث وي نو چې شرک کېږي برداشت کولی شو او دا څوک دی دا موسی علیه السلام بله دا چې تاسې د الله د خوا نه راغی د الله خبرې اورېدلي د ده ایمان به څنګه وي د الله سره خبرې کړي دي راغلی بل دا چې دا د مؤمنانو غیرت دی هغه د غوسې نه تختۍ کېښودو او د کاڼي نه جوړې تاسو نه تختۍ د کاڼي نه جوړې پای کې تختۍ نیمه ماته شوله فرق نه کوي تختۍ که موږ سره هم څه شی مات شي نو بیا پیوست کېږي یو کېږي بعضو له دې نه غټه مسله زه اکثر دې ملګرو ته وایم ما بس یو ورځ یو کس راغی او ما نه یې تپوس وکړو ما ته یې وي یاره وایي دا پلاني مسله چې ده پلاني مسله چې ده ما دا چا ویلي وایي دا پلاني شیخ صاحب وي داسې پته نشته چې کوم ځای نه کوم ځای ته په دې مسله کې دا شیخ صاحب تللی وایي دا هغه ته ووایي هغه ته وایي هغه ته ما ته وایي ما وروره یو خبره ته وکړم ما یې زموږ دا مولیان صاحبان چې کله فارغه شي څه کار یې نه وي که نه نو بعض نیم پکې ونه وي چې آخر را پیدا کړي او هسې هم داسې کتابونه ګوري راګوري چې دا به داسې دا او چې دا داسې سبا له په منبر ووایي اوس یو دوه درې هفتې به خلک ریږي
چې هغه دا وشو هغه دا وشو لکه سله ته داسې مسلې راوباسي چې هغې کې څه فایده نشتي اختلاف پیدا کې دلیل نشتي سندی نشتی کمزوری دا خلق سره پر دغه کې ورچې ها که صحیح مسله ده حق مسله ده پټه پاتې شي راښکارېږي دا په عبادت اوس دې پورې نښتي چې جي که موږ دا ووایو چې تختې ماتې شوي دي جو دې که خو به جو د الله کلام لږ مات شوی او دا خو جو بې ادبي وشو چې بې ادبي وشو نو دا پیغمبر نه لکه څه بې ادبي پکې شوی د هغه تختې کېښودې هغه د کاڼو ماته شوه دې کې څه دي خو لکه د دغو څه کار نشي چې کار دې نه که نه او ته فارغه ناستې نو بیا به دې آیت کې دې ته سوچ درځي چې دا خو بې ادبي او دا ګستاخي والقى الالواح او پتادی سره کې خو دي تختي واخذ براس اخي او ویني وسر ضرور خپل يجره اليه چې راخ کودوي ځانته سوره طه کې براشي چې ګيري سره د ګيري نه نیولې ډیر غوسه شو اندازه ولګو چې څومره غیرت کو په الله باندې لکه دای مشرور رانیولې هو غیرت الله د پاره دی وختونه ونیو دی ګيري نه ونیو قال ابن او هارون عليه السلام اے د مور زویا د پلار زوی نو منګه ګوره هر کال دې کوي چې ولې وته د مور زوی مور نږدې نه پلار ډېر لري مور کې نرمي ډېرې مور کې نرمي ډېرې معافي کې بچو ته نو دې کې مور رایدول اشاره ده چې ما سره ګزاره کوه د مور زوی یعنی لږ ګزاره وکړه دا مور ورته به دې رایدي پلار اکثر ګورې ښه حساب کوي نو چې د پلار زوی او بېره سره د پلار هغه حساب شروع کړي نو ځکه ورته مور رایده ان القوم استضعفوني یقینا دې قوم کمزوری ګڼلی و مزه یعنی هغوی زما خبرې له توجه نه راکولل وکادو یقتلونني او نږدې و چې وجلی وی زه علما وایي دا دلیل دی چې هارون علیه السلام پوره کوشش کړی دی ولې مړ کوئ او چې کله خلک تیار شي د چا وجلو ته نو پوه شي چې دا سړی دوی سره د آخري حده پورې تللی دی فلا تشمت بي الاعداء بس مه خوشحاله وه په ما باندې دشمنان هسې را سره م د دې باز ونه لګي په دې قوم کې کومو چې زما نصیحت نه منو او اوس به خو خوشحاله شي ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زه وما د قوم ظالمانو سره داسې یو فایده به راته ذکر کړم هوښیارتوب هم دی او مؤمن باره کې راځي المؤمن کیس الفطن المؤمن خیار هر کله د بچی سره حساب د ملګري سره حساب په دې څیزي کې مه کوه یا د هغه چا په مخ کې چې هغه خوشحالېږي په دې اختلافاتو باندې لکه دا وي که نه وي دشمن په ما مه خوشحاله وه نو موږ لیدلي دا بعض پلاران په ډک مجلس کې لکه خره دی خو ته چېرته داسې مه کوه بعض خلک خوشحالېږي چې ستا د زوی تا سره نه لګي او ستا ورسره نه لګي حسد والا خو کې او بیا پښتنو کې بالکل نشته نو بس تا سره په دې حسد کې چې ستا دا بچی ولې ستا تابعدار دی ستا دا لور ولې ستا تابعداره ده ستا دا لور ولې په پرده کې ده په دې د سره په دې پردي نه پردو زموږ سره سویمه ده حسد چې کېد اکثر خپلوان نو ته ځي ته ګوره حالاتو ته ګوره ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زه وما د قوم ظالمانو سره قال وی موسی علیه السلام رب اغفر لي ولأخي اے رب زما بخنه وکما ته ورور زما ته وادخلنا في رحمتك او داخل کمن په مهرباني خپل کې وانت ارحم الراحمين او ته ډیر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه د الله نه بخنه وغوښته بیا انجام د هغه چا بیان شو چې د سخي بندګي کړې ده او توبې نه ده ویستې ان الذين اتخذوا العجل یقینا هغه کسان چې نیولی دي سخی سینالوهم غضب من ربهم زر ده چې وبرسي دوی ته غضب د طرف د رب د دوی نه وذلة او ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې وکذلک نجزي المفترین او دغه شان بدله ورکوو موږ دروغ جوړونکو ته ولې دوی څه دروغ جوړ کړي څه سخي ته معبود وي دروغ نه دي
او بیا د هغې دپاره به نور څه وویلي والذین عملوا السیئات او هغه کسان چې کړي دي بدیانې ثم تابوا من بعدها بیا توبه وباسي وروستو د هغې نه وآمنوا او ایمان راوړي ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رب ستا وروستو د دې نه خامخا بخونکی مهربانه دی الله اکبر شرک یې ورسره کړی دی څخه یې ورسره شریک کړی دی او الله ورته د توبې خبره کړې ده که چا وي توبه وویسته او ایمان یې راوړو عمل یې برابر کړو الله بخونکی ولما سکت عن موسی الغضب او هر کله چې غلی شوه د موسی علیه السلام نه غوسه اخذ الالواح روایي ګستې تختې باغ تختې راوړي یعنی سبحان الله ما یو ورځ دا ایت ویه چې د موسی علیه السلام دې غوسې ته مې سوچ لاړ که نه الله وایي چې کله دې غوسه ختمه شوه تختې راواغست نو ما یاره الله دې د هغوی سره پوه شي د بني اسرائیلو سره هغه موسی علیه السلام یې د تورات په خوشحالۍ پوه ورکړو یعنې هغه به څومره خوشحاله را روان و چې تختې یې راغستې دي او د الله خبرې دي چې راغی دلته بله جاښه راوانه دا پکې غوسه شو وروسته د هغه هلکه وایه تختې چې ما راوړي وفي نسختها هدى ورحمه او په لیکلی شوي د هغې کې هدایت او رحمت للذین هم لربهم یرهبون د پاره د هغه کسانو چې هغوی د رب خپل نه یره کوله یا یره کوي واختار موسی او غوره کړل موسی علیه السلام قومه د خپل قوم نه 70 رجلا او یا سړي لمیقاتنا د پاره د وخت مقرر زمان قصه ته یاد راکړه ده کم صورت کې وه سوره بقره کې اوس کوم ملګري چې د اول نه نه وو نو هغوی ځان سره داسې قرر ریبل کوي چې دوی به باور سوي دي او دا به څه قصه وه نو د غیر حاضرۍ او یا د جذباتي دیندارۍ دا نقصان د جذباتي نه کله سړی جذبه شي ډز راشي 2 ورځې او مسلسل بیا چې ویني یو لوی اختر نه بعد ملاقات ورسره وشي دا دینداري مزه نه کوي لږه همیشه لږه خو همیشه الله دې موږ له توفیق راکړي او یا کسان هغه غوره کړي د توبې دپاره او یا غوره کړي د توبې دپاره او داسې ویلی کېږي وایي دا او یا هغه چې دوی بندګي نه وه کړې دوی د اصلي بندګي نه وه کړې خو بیا یې مجرمان روان کړي ځان سره نور یې نه ومنه کړي بارک الله فیک یعنې چل دوی هم کړی دی دا هم داسې پاک صفا نه دي روان فلما اخذتهم الرجفه نو هر کله چې ونیول دوی لره زلزلې زلزلې پرې راغله هلته الله وي تندر نو که تندر سره زلزله شو اوس دا زلزله په دوی ولې راغله دي کې دوه قوله دي یو خو مشهور دی بارک الله فیک وی الله دې موږ ته راښکاره شي موږ یې مخامخ وینو بیا موږ یقین الله بلا زلزله راوسته دوی مړه شي بیا را ژوندي کړو بعضو علماو بله وجه ذکر کړې ده دا سوره بقره کې ما نه ذکر کړې هغه ټینګو ته زما سوچ نه وتلی توجه وی دوی چې څنګه رالو اول به دوی زلزله راله دا زلزله وروسته بیا هغه بله سزا راغله وی دا زلزله پې ولې راله چې اول د دوی د برخې کم عذاب دی چا خو وسکي که دوی دا کسان ولې نه منع کول نو چې کله دغه زلزله راله قال وی موسی علیه السلام ربي یا رب زما لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي کتا غوښتې نو تباه کړي به دي وې دوی مخکې د دې نه او ما لره ستا سره و طاقت دی تا هر وخت په موږ هلاکت راوستی شي مخکې د دې نه دې هم هلاک کولی شو دوی اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ایا هلاکې ته موږ لره په هغه کار چې کړی دی کمقلانو زموږ دا هغه مینت او زاري د موږ سورې بقره کې وي چې موسی علیه السلام بیا مینت او زاري کوله نو الله دوی را ژوندي کړو بیا وی الله ته موږ په دې د کمقلانو په کار موږ رانیسي خو کمقلان دي او عقل کم ځي کوي چې دا کار ان هي الا فتنتک نه دی دا مګر امتحان دی ستا څه په شرک واقع کېدل کېدی شي دا ښه جواب یعنې دا سخې د سخي دا بندګي دا هم یو امتحان و ستا د طرف نه بارک الله فیک دا مرګ چې کوم دا هم امتحان دی الله یا دا زلزله چې به دوی راله
دې ته هم راجع کېدی شي. ښه هسې یو خبره ته وکړم په دې قرآن پوهېده ګوره دومره ګران نه دي چې کله الله سړي ته اسانه کړي. زه تاسو ته وګورم دې ملګرو ته چې دوی کله دا جوابونه راکړي زه خوشحاله شم سخت. او دا تاسو ته ویې غواړم چې دا دومره ګران نه دي خو چې اول توفیق کوي او بیا انسان محنت وکړي. خو موږ د پوخانه زموږ دا مشران غریبانان د دې نه لرې ساتلی شوي دي. د هغې یو څو وجې وي. موضوع بل طرف ته ځي باسې منځ کړي چې تاسو دا نعمت محسوس کړي او دا محسوسه کړي زموږ د مشرانو سره څومره زیاتې شوي دي. د هغې یو وجه دا وه دا یو حقیقت و چې علم دومره نه و څومره چې اوس دی. د هغه وخت د مولیانو صاحبانو سره دومره نو اکثر به غریبانان چې د کلي کې به دوه درې کتاب و هغه به وي نو کتاب به ورسره نه و پاتې لا نور څه. ها و غټ علما و هغه ډېر لږ اوس پوهه علما ډېر شوي. دویمه وجه دا وه چې د خلکو ته داسې دیني ماحول نه و جوړ کړی چې د خلکو په خپله د مولوي صاحب ته ویلی چې موږ ته د قرآن ووایه. یعنې رغبت توجه دی نه ده جوړه کړې. دا حقیقت ته داسې ماحول یې نه و جوړ کړی. درېیمه ده او بعضو ته پکې دا څه یره وه که دې دا دغه زده کړي او سبا له بیا دې محراب کې ولاړ نو دا خو زما هغه مزدوري او بعض د علم خورولو ته او د دیندارۍ ته مزدورۍ په نظر ګوري نو دا خو زما نه مزدوري ده. دا به موږ څه دا بله ورځ یو چا راته ووایي چې دلته یو کس و جومات کې مؤذن و نو بیا چېرته وزارت ته طرف نه به ورته دغه راغلی چې ته نور بس که نو بیا کسانو ورته ووایي چې ته خو هسې هم لکه د دې جومات سره خوا کې اوسېږي اکه جومات سره خوا کې کور دلته اوسېږي نو دا اذان وی اوس ولې اذان نو وی یعنی یو منشا ته اذان ده ورکړه د هغې نه بعد بیا یو کس راځي جومات کې اذان کوي بل څوک راځي کله وي صرف کې څوک اذان ونه کړي او دی ناسي او د اذان ټیم خو نه مخکې کېږي. دا هغه دي چې دوی د دیندارۍ ته تجارت مزدوري ده اجرت خطر پیسې راکې صحیح ده که نه راکېږي زه درنه کړو. الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې زموږ هغه مشران وبخي چې هغوی ته صحیح دین نه و بیان کړی شوی. الله دې د هغوی هغه کوتاهیانې او کمی دې الله هغوی ته معاف کړي. جی الله اکبر. یعنی دومره جهالت و چې تفسیر کله ولیکلی شو پارسۍ ژبه کې نو دوه کسان پسې رالو د کابل نه چې دا سړی مړ کړي د قرآن بدل کړی دی دومره او دا بالکل یقیني خبره. نو اوس الحمدلله ډېر رحم الله وکړو ډېر رحم. ماشوم چې دی اوس د دین نه څه نه څه پوهه دی. ها تضل بها من تشاء ګمراه کوې ته په دې سره چا لره چې وغواړې وتهدي من تشاء هدایت کوې چا لره چې وغواړې انت ولینا ته مددګارې زموږ فاغفر لنا نو بخښنه وکړه موږ ته وارحمنا او رحم وکړه په موږ باندې وانت خیر الغافرین او ته غوره بخښنه کوونکی یا ته ډېر غوره یې د بخښنه کوونکو نه. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه او ولیکه موږ لره په دې دنیا کې ښه ژوند وفي الآخره او په آخرت کې هم انا هدنا الیک یقینا موږ واپسې وکړه تا ته یعنې موږ ټول تا ته توبه وباسو د څه نه د سقي د بندګۍ نه. قال الله وی عذابي اصيب به من اشاء عذاب زما رسوم دا چا لره چې وغواړم ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما پراخه دی هر شي ته. عذاب د الله ټولو دپاره نه دی او رحمت د الله ټولو ته دی. الله اکبر. کافر هم په دغه رحمت کې برخه دی د زناور د مرغۍ د ملایکو د پیریانو د انسانانو د هر چا پکې برخه ده. خو خاص دا بیا د چا دپاره دی هغه خاص رحمت هغه خلک الله بیانوي فساکتبها للذین یتقون نو زر دی چې لیکم به دا څه شی دا رحمت د پاره د هغه کسانو چې یریږي یعنې تقوا پکې ویؤتون الزکا ورکوي زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون او هغه کسان چې هغوی په آیتونو زموږ ایمان لري. صحیح ده د الله رحمت یو عام دی عام خو ټول دپاره
خو هغه خاص رحمت هغه د دې خلکو دپاره دی. بعضو یهودیانو به دا دعوه کوله چې من خاص د الله د رحمت حقدار یو. الله اوس هغه کسان ذکر کوي د هغوی بل شان بیانوي. یو خو دا بیان شي دوی تقوادار دي، دوی زکات ورکوي، په آیتونو باندې ایمان دی. بل دا چې دوی د دې پیغمبر تابعداري کوي. اشاره دې ته کوي چې ای یهودو، ای نصاراو، د هغه وخته پورې د الله د رحمت حقدار نشي ګرځېدی چې څوک پورې د دې نبي تابعداري نه کړي. الذین یتبعون الرسول النبي الامي، هغه کسان چې تابعداري کوي د دې رسول چې نبي دی، امي دی. امي وضاحت مخکې شوی چې لیکل او لوستل ولا نه ورځي، او په دې کې حکمتونه. الذین یجدونه مکتوبا، هغه دی چې مومي دوی هغه لیکلی شوی عندهم د دوی سره فی التورات والانجیل، په تورات او انجیل کې د دې پیغمبر تذکره شته که د ده کار به صحیح د دې پیغمبر. یامرهم بالمعروف، حکم به کوي دوی ته په نیکۍ سره، وینهاهم عن المنکر، او منع کوي به دوی د بدۍ نه. ويحل لهم الطيبات، او حلالۍ به دوی لره پاک شیزونه. ويحرم عليهم الخبائث، او حرامۍ به په دوی باندې پلیت ګنده څیزونه. واضح شو چې هر ګنده شی چې دی هغه چې الله حرام کړی هغه حرام دی. دا خبره یاده کړئ، دا یو قاعده یاده کړئ، ښه دا ته یو فایده وویل. لازم نه ده چې یو شی به حرامي دی به پلیت، او لازم نه ده چې یو شی به ګندی دی به حرام. لکه بعض څیزونه داسې دي چې هغه زموږ طبیعت یې ګنده ګڼي، زموږ طبیعت یې ګنده ګڼي، خو هغه پلیت نه وي. لازم نه ده چې یو شی به ګندی نو هغه به پلیت وي. خبره دا روانه ده. مثال لکه الټۍ کول، الټۍ اوس هر انساني ګنده ګڼي، طبیعت یې ګنده ګڼي، خو پلیتې نه دي. څنګه پلیتې نه دي؟ یعنې که په کپړو ولګېدې او تا مونځ وکړو، مونځ صحیح، یا په ځمکه لګېدې تا په دغه ځای مونځ وکړو کولی، نو ګنده دي، پلیتې نه دي. ويحرم عليهم الخبائث، او حرامۍ به په دوی باندې ګنده شیزونه، هغه ګنده چې د دوی بدن له نقصان ورکوي، پلیت چې د هغه پې حرام کړی شي. یعنې هغه ګنده چې نه دی مراد چې د انسان د طبیعت خبره ده، نه طبیعت خبره نه ده. ويضع عنهم إصرهم، او لرې کوي به د دوی نه بوجونه، د دوی بوجونه یعنې هغه درانه زاړه حکمونه. والاغلال التي كانت عليهم، او هغه سختې سزاګانې چې وي په دوی باندې. پخوانو امتونو باندې ډېرې سختې سزاګانې مقرر شي، نو دا پیغمبر چې الله راولېږو هغه احکام هم اسان شو، او هغه سزاګانې هم کمې شو، اسانې شو. فالذین آمنوا به، بس هغه کسان چې ایمان یې راوړو په ده باندې، په چا؟ په زموږ رسول صلی وسلم باندې. وعزروا، او تعظیم یې کړی دی د ده. ونصروا، او مرسته یې کړې ده د ده. واتبعوا النور الذي انزل معه، او تابعداري کړې ده د رڼا هغې چې نازله شوې ده د ده سره. کومه رڼا؟ قرآن. اولئک هم المفلحون، دا کسان هم دوی کامیاب دي. الله دې پکې موږ او شمار. اوس عامه خبره ذکر کېږي. قل یا ایها الناس، ووایه ای خلکو، انی رسول الله الیکم جمیعا، یقینا زه رسول د الله یم تاسو ټولو ته. دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرب و عجمو ته الله رالیږلی دی، پیریانو انسانانو ته الله رالیږلی دی، ټولو ته د الله رسول یم. د کوم الله؟ الذي له ملک السماوات والارض، هغه چې خاص هغه لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده. لا اله الا هو، نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. یحیی و یمیت، ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. فآمنوا بالله ورسوله، نو ایمان راوړئ په الله او په رسول د هغه. النبي چې نبي دی، الامي امي دی، الذي یؤمن بالله، هغه دی چې ایمان لري په الله باندې. څوک؟ دا پیغمبر، د هغه شان بیانېږي. وکلماته، او په کلمو د هغه، یعنی په خبرو د هغه. واتبعوه، او تابعداري وکئ د ده. لعلکم تهتدون، دې دپاره چې هدایت ومومئ. ایمان تابعداري به کوې، هسې تشې د خولې خبرې به نه کوې. لکه بعض خلک زموږ چې کیني، یاره وایي جی د پیغمبر په نوراني طریقو کې کامیابي ده، سهار هم دا خبره کوي او ماښام، او بیا چې ورته په دې نوراني طریقو کې یو طریقه رامخکې کړي که نه، نو بیا یې طبیعت ګډوډ شي. اوس بیا خبره بني اسرائیلو ته واپس کېږي.
زړه کې دا سوال راځي چې د بني اسرائیلو چې دومره نافرمانیانې کړي دي په دوی کې ښه خلک بالکل نه الله وی ومن قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام نه امة یوه ډله وه یهدون بالحق چې بیان کوي د حق یو مطلب یې دا دی چې بیان کوي د حق یا روان دي په حق پسې وبه یعدلون او په هغې باندې فیصلې کوي ښه خلک پکې شته خو څه کوم ځای کې دي چې لږ دي آیت ولې نه پوره کول مخکې څه دي امة په قوم کې یوه ډله ده ټول قوم نه نو ټول قوم او مقابله کې ډله ډېره لږه ده خو شتي پکې حق پرست هر زمانه کې الحمدلله حق پرست وقطعناهم 12 اسباطا امما او جدا کړل موږ دوی 12 خاندانونه ډلې اوس دا آیتونه خو بالکل واضح دي ښه دا بالکل روان وایي واوحینا الى موسی وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې اوبه وغوښتې د هغه نه قوم د هغه ان اضرب بعصاک الحجر چې ووهه په امسا خپلې سره کاڼي لره فانبجست منه 12 عینا نو راووتې د هغې نه 12 سینې قد علم كل اناس مشربهم یقینا معلومه وه هرې ډلې ته ځای د سکو خپل یا ځای د ګودر خپل وظللنا عليهم الغمام او سور کړو موږ په هغوی باندې وریځې وانزلنا عليهم المن والسلوى او راولېږل موږ په هغوی باندې تورنجبین او مړزان کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څه نه چې درکړي دي موږ تاسو ته وما ظلمونا او ظلم نه و کړی هغوی په موږ باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون او لیکن و هغوی چې په خپلو ځانونو به یې ظلم کوو نافرماني چې څومره کېږي که نه دا ګوره موږ ظلم د چا سره کوو خپل ځان سره وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية او کله چې وویلی شو دوی ته چې اوسېږئ په دې کلي کې کوم کلي کې بیت المقدس کې په کومه زمانه کې ورته وویلی شو یوشع بن نون بارک الله فیک د موسی علیه السلام په دور کې چې ورته ویلی شو خو مقابلې ته ویلی شو چې عمالقو سره مقابله کوي موږ نه کوو دې کې دوی راضي شوي وو بیا چې ورځو وکلوا منها حیث شئتم او خورئ د دې کلي نه کوم ځای چې خوښه شي ستاسو وقولوا حطه ووایئ ټکی د حطه ودخلوا الباب سجدا او ورننوځئ دروازې ته سجده کوونکي نغفر لكم خطیئاتکم بخنه به وکړو تاسو ته د ګناهونو ستاسو سنزید المحسنین زر دی چې زیات به کړو نیک عمل کوونکو لره زیات به کړو د هغوی ثواب زیات به کړو د هغوی عمل فبدل الذین ظلموا منهم نو بدل کړه هغه کسانو چې ظلم یې کړی و د هغوی نه قولا وینا لره غیر الذي قیل لهم بغیر د هغې وینا باندې چې ویلی شوي و دوی ته فارسلنا علیهم رجزا نو راولېږو موږ په هغوی باندې عذاب من السما د اسمان نه بما كانوا یظلمون په دې وجه چې دوی به ظلم کوو عذاب د څه طاعون بیماري به الله راولېږي په دې بدن کې به دانې راختې ګنده اوس د هغه کلي باز کېږي هغه د دریاب په غاړه چې و د بحر قلزم په غاړه باندې دا یو کلی آباد و د دې نوم و ایله او په دې کې 80,000 کسان داسې و چې هغوی د الله نافرماني کړې وه او هغه ښکاري کړی دویمه ډله وه چې نافرماني نه وه کړې او نه دا خلک منع کول او درېیمه ډله کومه وه چې هغوی دوی منع کول دا پکې د ټول نه بهترین خلک په دې کلي کې او د دې هم ګورې څه نه څه تذکره سوره بقره کې هغه شوې ده واسألهم عن القرية او تپوس وکړه د دوی نه په باره د کلي کې التي كانت حاضرة البحر هغه چې و نږدې دریاب ته تپوس د چا نه وکړه د یهودیانو اذ یعدون فی السبت کله چې د حد نه تېروتل هغوی په ورځ د خالي کې یعنې په ورځ د خالي کې به هغوی ښکار به نه شوی و زیاتۍ څه وکړو چې د الله د حکم پابندي ولکړه دوکه وکړه خو امتحان ته وګوره که نه اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا کله چې راتلل هغوی ته میان د هغوی په ورځ د خالي د دوی کې ښکاره د خالي په ورځ به دا میان نه دی میان دا داسې د اوبو په دې سر کې د امتحان ويوم لا يثبتون لا تأتيهم
او کله چې به دوی په ورځ د خالي کې نه داخل لا تأتيهم نه براتل دوی ته بیان دوی هغه دوکه وکړي تاسو ته معلومه ده جالونه ورته د مخکې نه ور واچول او جیوي موږ خو ښکار نه دی کړی الله وایي كذلك نبلوهم دغه شان امتحان کوو موږ په هغوی باندې بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې هغوی به نافرماني کوله نافرمانیانو سزاګانې دی چې بیا الله رب العزت امتحانونه راوړي د هفتې دې ورځو کې هم هغوی ډېر چونچه راکړي او د جمعې هغه ورځ یې غوره نه کړه نه چې وایي زموږ خو د هفتې ورځ په کار ده ولې وایي په دې ورځ الله دمه کړې ده ستړی شوی والعیاذ بالله نو چې دوی په خپله غوره کړه الله بیا دا سختي راوسته چې په دې ورځ به ښکار بار دا نه کوي صرف په عبادتونه کوي کارونه به نه کوي ګوره ښه دا به الله عذاب راوستو او امتحان چې دوی په پای کې بیا پاس نه شو وإذ قالت أمة منهم أو كله چې ویې ډلې د هغوی نه لم تعظون قوما الله مهلكهم ولې نصیحت کوئ تاسو هغه خلکو ته چې الله تباه کوونکی دی د هغوی چې الله تباه کوونکی د هغوی دی او معذبهم یا عذاب ورکوونکی دی هغوی ته عذابا شدید عذاب سخت دا چا دا خبره وکړه دا کوم چې غلي نه اخوا نه دی خوا دی دیندارو ته ووایي دا زموږ په دې خلکو کې اکثر دي سي لکه ته رېږی چاته وایې که نه چې دا نشه مه کوه دا مونځ اودس کوه دا پلانې غلط کار مه کوه پرېږده راځه راځه دا بدبخته وي د په ده به وایي الله ته ګوره چې لکه ته ته راځه ته یو سړی مه منع کوه ګوره که ته په خپله چاته د ښه کار نشي ویلی د بد کار نه نشي منع کولی د وس مطابق نو د ستا کمزورتیا ده الټه ته رېږی که بل څوک یې کوي نو هغه ته یې منع کړي نو دغه نیکانو خلکو دوی ته وایي چې ګوره دا کم چل چې تاسو شروع کړی دا ګوره دوکه ده د الله حکم مه ماتوئ دا نور پسې رالي دا چې د ځان نه داسې بزرګان جوړ کړي وایي ګوره دا قوم الله یې تباه کوي دوی ته څنګه پته ولګي چې الله یې تباه کوي دا هغوی ته پته لري چې داسې نافرماني چا کړي الله یې تباه کوي نو الله یې تباه کوي نو کړي شي هغوی ورته سم ناشنا جواب ورکړو قالوا وایي هغوی معذرة الى ربكم دا ذکر کوو د پاره د عذر پیش کولو د رب ستاسو ته قیامت په ورځ کې الله وایي چې تاسو ورته ولې نه دي ویلي موږ چې الله موږ نو عذر را سره شتي دویمه ولعلهم یتقون او دې دپاره چې دوی بچ شي نو څه پته لري که خبر په اثر وي که د ګناه نه بچ شي زړونه خو د الله په لاس کې ما او تا ته د مستقبل څه پته ده فلما نسوا ما ذکروا به نو هر کله چې هیره کړه دوی هغه خبره چې نصیحت ورکړی شوی دوی ته په هغې سره کومه خبره چې ښکار نه منع شي انجینا الذین ینهون عن السوء نو نجات ورکړو موږ هغه کسانو ته چې منع به یې کوله د بدۍ نه هغه کسان چې موږ راخلاص کړو واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس او راونیول موږ هغه کسانو لره چې ظلم یې کړی په عذاب سخت سره بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی نافرماني کوله خیال هم دی که نه دلته اوس علما مفسرینو منځ کې اختلاف راغلی دی چې دغه درېیمه ډله د هغې سره څه شي نو بعض وایي چې هغوی ته الله څه نه دي ویلي هغوی بچ شوي دي هغه کومه ډله چې غلي وه چې دوی نه منع کول او نه یې دا کار کو او بعض علما وایي چې نه هغه د دوی سره تباه شوي دي او ښکار هم داسې وجه دا دی چې ګوره الله دلته څه وایي د آیت ته وګورئ دا 115 چې دی دا کوم چې موږ وایو انجینا الذین ینهون عن السوء موږ هغه خلک خلاص کړو د عذاب نه چې هغوی منع کوله د بدۍ نه دا د الله خبره صرف دا بد شوي دي د نور چا تذکره خو پکې نه دی راغلی ویرېږي ګوره دا ګوره د هیر مقام دی چې ته څوک نه منع کوې د ګناه نه که نه او عذاب راغی نو ته ورسره پکې شریک او داسې ویلی کېږي بعضو کتابونو کې تاریخ کتابونو کې وي کله چې الله رب العزت یو قوم له عذاب ورکو او جبریل علیه السلام یې پسې ولېږو نو جبریل علیه السلام الله ته وایي چې یا الله په دې کې هغه پلانې نیک عمله اوسېږي هغه پلانې عالم وی الله ورته وایي چې د عذاب شروع د هغه نه وکړه هغه دوی نه منع کول نو دا ډېره د هیرې خبره ده فلما عتوا عما نهوا عنه بس هر کله چې دوی سرکشي وکړه د هغې نه چې منع شوي وو د هغې نه سرکشي وکړه
په هغه مسله کې چې دوی ته منع کړی شوي وو، دوی منع کړی شوي وو د ښکار نه، او دوی منع کړی شوي وو د دې خبرې نه چې تاسو وګورئ د الله نافرماني نه کوئ، د الله د نافرماني نه منع کړی شوي، خو دوی وکړه. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وی موږ دوی ته شی شادوګان ذلیلا. الله رب العزت د دوی دا مخونه څه کړو؟ د دوی دا مخونه چې دی مسخ کړو، او د دې تفصیل هغه مخکې تیر شوی دی. سبب انشاءالله شروع کوو د 100 نمبر آیت نه، او نن موږ ماشاءالله ښه کافي سبق ووي. وجه څه ده چې اوس زموږ دا سبق ډېرېږي. بارک الله فیک. اکثر د دې وضاحتونه مخکې شي. یو دوی موږ د دې ماحول سره عادت شو، یعنې په اوله کې چې کله موږ کېناستو کوم ملګري چې اوله ورځ تفسیر له راغلي وو، هغوی غریبانو په ورځ وي چې یاره دا کیسه خو ډېره ګرانه ده او دا څنګه ورو سړی د هغې سره څه شي بلکل عادت شي. نو اوس موږ ته هغه ویل اسان دي، او کوشش به زموږ دی چې لږ د دې نه هم زیات کړو چې موږ د دې روجې د دې ورځو نه 2 سپارې مخکې روان یو. ترتیب دا پکار دی چې الله په توفیق سره یو کم 13 ته موږ ختم کړو. الله رب العزت موږ له طاقت راکړي، او الله طاقت ورکوي الله طاقت داسې، یعنې زه تاسو ته خپله خبره وکړم، تاسو به هم داسې یې انشاءالله چې کوم الله دلته دا ناس ته اسانه کړي انسان ته که نه سړی ورته حیران شي، او په یو ترتیب که نه دا نه چې سړی پکې سملي یو چکر پکې وي او 5 منټو له پکې وځي، نه په یو ترتیب د الله اسانوي. دا کتاب د هغه دی، او دا کور د هغه دی، او دا میاشت د رمضان ده، نو هغه یې موږ ته اسانه کړي. نو الله رب العزت یې موږ ته نور هم اسان کړي، او الله رب العزت یې په دې مبارکه میاشت کې موږ د اور نه آزاد کړي. الله رب العزت یې زموږ دا روجې تراویح منځونه دا ټک خطا محنتونه دي الله قبول کړي، او الله رب العزت یې دا کوم ملګري چې دلته دې درس ته ناست دي، یو څوک یې چې اوري یو څوک یې چې ایني، په ټولو دې رب العالمین رحمتونه راووروي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.